ننګرهار کې د صنعت اونۍ په وړ د کورنیو تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنی ملي نندارتون پیل شو. مسؤلین وایي دا نندارتون د صنعت او سوداګرۍ، کرنې او مالدارۍ وزارتونو له لوري برابر شوی چې په شاوخوا سلو غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې د کورني تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ملاتړ او بازار موندنه ده. دغه نندارتون چې جوړ شوی دا د صنعت او تجارت وزارت پالیسي هم دا ده چې په داخل او خارج کې داسې نندارتونونه جوړ کړي چې داخلي تولیداتو نه حمایه او ملاتړ وشي، او دا یو غټ بهترین فرصت دا دی چې دلته قراردادونه کېږي، دلته دغه تولیدات چې کېښودل کېږي، خلک یې ګوري، او دا بازار موندنې لپاره بهترین او ښه فرصت دی. کورنیو تولیداتو محصولاتو ملي نندارتون د 3 ورځو لپاره د کرنې اوبو لګولو، مالدارۍ وزارت او صنعت او سوداګرۍ محترم وزارتونو په تخنیکي همکارۍ د حقمل نندارتون د ایرولو خدماتي شرکت او سیکارام احمدي بازار موندنې شرکت لخوا پلان شوی دی چې نن د پایل ورځ ده. په دې کې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه صنعتکارانو نږدې 100 غرفې پرانیستې دي چې پکې سټیل په برخه کې، د غذایي موادو د پروسس او د لبنیاتو په برخه کې، او دارنګه د تعمیراتي موادو په برخه کې غرفې فعالې دي. په ورته وخت کې د نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه د بازار موندنې برخه کې ګټور بولي او له مسؤلینو ننګرهار کې د نندارتونونو جوړولو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو غوښتنه کوي. د داسې نمایشګاهو دایرول په ټوله کې یو ډېر مثبت ګام ده. د مو ملتونه او خلک د دې نه مطمئن کیږي چې داخلي تولید په کوم حالت کې ده، وضعیت یې څنګه ارزوي او وضعیت یې څنګه ده. دغسې نندارتونونه نه یوازې چې د فابریکو دپاره په ګټه ده، بلکې د عوامو دپاره هم ګټه ده، تر څو خبر شي چې کوم ډول جنسونه موږ دلته تولیدات لرو. په ضمن کې د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د دغسې نندارتونونو د جوړولو دپاره باید یو مشخص ساحه ولري، تر څو هیوادوال په اسانۍ سره وشي کولی چې هلته رفت آمد وکړي او خپل د داخلي تولیداتو څخه آګاه او خبر شي. باورونه دا دي چې د کورني تولیداتو ملاتړ نه یوازې د صنعت او کرنې د ودې لامل کیږي، بلکې خلکو ته د کارموندنې او اقتصادي ځان بسنې لپاره هم اغېزمن ګام ګڼل کیږي.